السلام علیکم ډیرو قدرمنو او زړه تراتیرو محترم اوریدونکو هیله یم چې روغ وایاست وختونه مو ښه تیریږي قدرمنو اوریدونکو کلمیار اشنا یم او تاسو ته مې د وروستي باران ناول دوهمه برخه راوړې ده په دې هیله چې د ناول دغه برخه هم تر پایه راسره واورئ تیره برخه مو تر دغه ځایه اورېدلې وه بلال ورو له ځانه سره وویل شرم خو نسته بیخي موټر حرکت وکړ هوا وویل رښتیا ما فکر کوئ چې ته ګونګی یې بلال غلی و څه یې ونه ویل د ورا موټر ډېر مخکې تللی و دوی ډېر شاته پاتې و موټر ورو روان و ځکه سړک باندې اوبه ډنډ وې له مخې یوه ټکسي را روانه و څو ځلې یې څراغونه ګل او بل سول موټر نږدې سو ټکسي چلونکي له موټر لاس را وباسلو بلال ژر موټر ودروي ورکښته سو ورپسې غږ یې کړ مور او خور نه لري چې خلک په عذابه وي ټکسي ولاړه بلال بیرته موټر ته پورته کېدی چې ویې لیدل ټایر پنچر دی خپل سر یې ووهئ له ځانه سره یې وویل او هغه د ټایر په اړه ویل ما څه ګمان وکړ د موټر دروازه یې خلاصه کړه هوا ته یې ور وکتل موبایل یې په لاس کې و هوا تکه سره واوښته په غوسه یې وویل سټوري دې راته خرابه کړه بلال بد ور وکتل ویې ویل نوی نسل تاسو وشرمولو له رسنیو مو لوبې جوړې کړې دي خواړه مو لګېږي مخکې سټوري ته ځې رښتیا وایې په وچو کې لانده سوځي له یو څو شېبې چوپتیا وروسته یې بیا وویل ټایر پنچر دی زه یې بدلوم له موټره کښته نسې ټول سړک اوبو په سر نیولی دی هوا هېڅ ونه ویل د بلال خبرو چوپ کړه بلال لاړ تر څو ټایر بدل کړي څو شېبې وروسته د موټر دروازه خلاصه سوه هوا له موټره کښته سوه بلال ور وکتل ورو یې له ځانه سره وویل په خبره نه پوهېږه نو بلال بیرته د ټایر په خلاصولو بوخت سو شېبه وروسته د یو موټر د څراغونو رڼا ولګېده په تیزۍ را روان و بلال ژر پورته سو د هوا مخې ته ودرېد موټر تیر سو بلال ته د سړک اوبه ورباد سوې ټول لوند سو هوا په حیرانتیا وویل ولې دې داسې وکړل بلال په غوسه وویل په یو ځل خو نه پوهېږې چې درته ومې ویل له موټره مه کښته کېږه دلته خو څوک حلوا نه ویشي چې را کښته سوې د هوا سترګې له اوښکو ډکې سوې د بلال رنګ ژیړ واوښت ورو یې وویل وبخښه زه په غوسه کې ځان نسم کابو کولی یوه شېبه غلی سو بیا وویل خو له زړه نه یم غوسه سوی ته کښېنه دا دې ټایر مې بدل کړ لږ یې کلک کړم ځو هوا غلې موټر ته پورته سوه څو شېبې وروسته ټایر بدل سو بلال موټر ته پورته سو موټر حرکت وکړ شېبه وروسته بلال د ژړا آواز واورېد موټر یې یوه څنګ ته ودروي شاته یې وکتل هوا ژړل بلال وویل ومې بخښه نو د خدای لپاره په کور کې ونه وایې هوا په ژړغوني غږ وویل زه ستا په خبرو نه یم خفه نو بیا هوا غلې وه شېبه وروسته یې وویل ته مې چې مخې ته ودرېدې زه دې ټېله کړم هوا غلې سوه بلال وویل وبخښه نو ما له قصده نه یې ټېله کړې اوبه به در باد سوي وې که مې داسې نه وی کړې هوا په ژړغوني غږ وویل هغه خبره نه ده زما لاسي ګړۍ هلته لوېدلې هغه زما د مور وروستی یاد و بلال موټر بیرته را وګرځوي ویې ویل ته مه ژاړه زه یې پیدا کوم خو څنګه لا د هوا خبره نه وه خلاصه بلال وویل ته مه ژاړه چې هر څنګه کېږي پیدا کوم یې هوا څه ونه ویل شېبه وروسته موټر ودرېد بلال کښته سو اوبو ته ورګډ سو اوبه خړې وې څه نه ښکارېدل او تیاره وه تر 20 دقیقو پورې شاوخوا یې لاسي ګړۍ لټوله ستړی سو له ځانه سره یې وویل دا به ما څه سوي څه مې کېږي چې دومره ارزښت ورکوم اوبو ته یې لاس کښته کړ د لاسي ګړۍ شتون یې حس کړ په خندا یې وویل پیدا سوه شاوخوا یې وکتل څوک نه و غوښتل یې هوا ته زیری ورکړي د موټر دروازه یې خلاصه کړه هوا ویده وه
بلال موټر ته پورته سو، شاته یې وکتل، له ځانه سره یې وویل ښکلا څه ته وایي؟ هوا یې ښه بېلګه ده. خپل موبایل یې راواخیست، کیمره یې خلاصه کړه، له ځانه سره یې وویل سلفي ورسره اخلم، زه به هم ورسره ښکلی ښکاره سم. د موبایل فلش بل سو، بلال په بیړه موبایل بند کړ، هوا د فلش په رڼا راویښه سوه، باڼه یې له یو بل سره وروستل، ویې ویل دا د څه شي رڼا وه؟ بلال په بیړه وویل تیاره وه، د موبایل فلش مې بل کړ او اوس موټر ته پورته سوم. ژر یې له جیب لاسي ګړۍ راوویسته او ور یې کړه، د هوا سترګې له اوښکو ډکې سوې. بلال په بیړه وویل بیا څه وسول؟ هوا ژر خپلې اوښکې پاکې کړې، په ژړغوني غږ یې وویل ما ګمان نه کوئ څوک دې دومره ارزښت راکړي، تا زما لپاره. بلال غلی و، شیبه وروسته یې وویل ما ته هم عجیبه ښکارې، ما نه منله چې د مینې لپاره به څوک له ځان تېرېږي، دا خو لا یو کوچنی کار و. هوا رډ رډ ور وکتل، ویې ویل صبر صبر، تا څه وویل؟ مینه؟ چوپتیا خوره سوه، د بلال رنګ ژړ واوښت. شیبه وروسته هوا وویل ته ما سره مینه لرې؟ بلال سر کښته اچولی و. هوا په غوسه وویل د خبرې ځواب مې راکړه. هو څه؟ د بلال ټول بدن لړزېدی، ورو یې وویل هو مینه در سره لرم. هوا له غوسې تکه سره سوه، ویې ویل ته ما څه پېژنې؟ څو ساعته سول لیدلی دې یم او بیا خبره تر مینه ورسېده. بلال خواشینی سو، ویې ویل نه دې دا اورېدلې چې وایي مین ړوند وي، خو زه وایم یوازې ړوند نه وي، عقل او هوش هم ورسره مل نه وي. څو شېبې چوپ سو، بیا وویل ما نه غوښتل اوس ووایم، دا خبره مې بې باکه له خولې ووتله. هوا هیڅ ونه ویل. بلال موټر ته حرکت ورکړ، لا دومره مخکې نه ورتللو چې هوا په لوړ غږ وویل ودرېږه. بلال موټر ودروي. هوا ته یې ور وکتل. هوا له موټره کښته سوه. بلال هم ژر له موټره کښته سو، ویې ویل خیر ما غلطي وکړه، اوس یو ځل تا کور ته ورسوم، زما موبایل هم چارج خلاص کړی، کور کې به اوس ټول په اندېښنه وي. هوا د موټر بل خوا ولاړه، د مخ سیټ کې کښېناسته. بلال هم موټر ته پورته سو. هوا وویل ما غوښتل چې د مخ سیټ کې کښېنم، دومره ډارن ولې یې؟ بلال په سینه پراخه ونیول، ویې ویل زه ډارن نه یم، د ښځو عزت کوم. هوا څه ونه ویل. بلال موټر ته حرکت ورکړ. هوا چیغه کړه ما ویل چې حرکت وکړه. نه نو تم شه. بلال څه ونه ویل. چوپتیا خوره وه. باران نور هم زور واخیست. د موټر په چت د باران د څاڅکو ټک ټک ختی. څو شېبې وروسته هوا وویل زه خو ښکلی هم نه یم، نو ولې راسره مینه لرې؟ بلال سوړ اسویلی وویست، ویې ویل سپوږمۍ غواړي خپله ستاینه واوري، بې ځایه مه غږېږه کنې غوسه کېږم. بلال غلی سو. شیبه وروسته هوا وویل څنګه کېدای چې په دومره کم وخت کې څوک مین سي؟ مینه شراب نه دی چې خلک یې زاړه خوښوي. مینه که رښتینې وي، عاشق چې معشوقه په اول وار وګوري ګمان کوي چې له کلونو ورته په تمه و. اړینه نه ده چې په مینه کې دې کلونه تېر سي او بیا ورته د رښتینې مینو نوم ورکړل سي. مینه باید تل یو ډول واوسي. د یوه کور بنسټ که خام وي او چت یې پوخ، هماغه خام بنسټ پوخ چت نسي زغملی، راغورځېږي، نړېږي. یوه شېبه چوپ سو. بیا وویل زه پخه مینه کوم، زه غواړم هر ورځ یو عمر مینه درکړم. د هوا سترګې له اوښکو ډکې سوې. بلال څه ونه ویل. هوا یې خپلې اوښکې پاکې کړې. له خپلې لاسي کڅوړې یې خپل موبایل راوویست. بلال ته یې ورکړ. ویې ویل ته وایې چې زه ډارن نه یم. دا په واټساپ کې زموږ کورنۍ ګروپ دی، په غږیز پیغام کې ووایه چې زه له هوا سره مینه لرم.
یوه شېبه غلې سوه، بیا یې وویل ووایه د چا له پلار هم نه ډارېږم. بلال رډ رډ ور وکتل، ویې ویل ته لیونی سوی یې؟ موږ پښتانه یو، زه له مینې مخکې ستا عزت کوم، ځکه ستا د هرې خبرې پر وړاندې غلی اوسېږم. که زه داسې وکړم ستا عزت خو دړې وړې کېږي. شېبه غلی سو، سوړ اسویلی یې وویست، ویې ویل زه یو هلک یم، زه به داسې وکړم خو ته دا خلک نه پېژنې، بیا ټول تا ته ګوته نیسي. که ستا نوم بد سو زما کورنۍ هم نه مني چې زه دې تا سره واده وکړم. هوا د بلال له لاس موبایل کش کړ، په غوسه یې وویل همدا وه ستا مینه؟ بیا وایه ډارن نه یم. بلال په بیړه موبایل ترې واخیست، غږیز پیغام یې ولېږئ. ویې ویل اوس خوشحاله سوې؟ هوا وویل هو، اوس ما موبایل او خپل دواړه بند کړه. بلال د هوا موبایل بند کړ، ویې ویل زما موبایل بند دی، چارج نه لري. ښه اوس ځه. چیرې؟ ته حرکت وکړه زه وایم بیا. موټر حرکت وکړ. څو شېبې وروسته هوا وویل ما ته ایسکریم. د موټر د بریک ټس وخوت. بلال وویل څنګه ایسکریم؟ د شیدو، د کیکو، د هر څه چې وي. زما مطلب دا و چې په دې نیمه شپه کې او په دې باران کې ایسکریم له کومه سي؟ هوا باڼه له یو بل سره وروستل، ویې ویل خوشحال بابا وایي چې په چا باندې مین یې قبله وایې، چې په چا باندې مین یې قبله وایې، سل نازونه، سل ناسازي، سل جفا. بلال څه ونه ویل. موټر حرکت وکړ. وړاندې یو بازار مخې ته راغلی، خو هر څه بند و. له موټره کښته سو، ویې ویل زه راځم، ته هم دلته اوسه. مخکې ولاړ، شاوخوا یې وکتل. د یو پلورنځي په لیکدړه یې نظر سو، لیکلي وو ساړه او خواږه، خواږه لکه ته. د پلورنځي په منځ کې څراغونه بل وو. له ځانه سره یې وویل دلته هرومرو څوک سته؟ ور یې ور ټک ټک کړ، غږ یې کړ څوک سته؟ څوک راښکاره نه سول. بلال له ځانه سره وویل خدایه ته یو کار وکړه، اړ یم. اوس سل نازونه، سل ناسازي ومنم کنې؟ لا یې خبره نه وه خلاصه چې د پلورنځي ور خلاص و. یو ځوان د باندې راووت. په خوبجن غږ یې وویل څه غواړې؟ ایسکریم. ځوان خپلې سترګې وموږلې او ویې ویل په ست خو یې، دا باران وګوره، دا نیمه شپه او ته راغلی ایسکریم غواړې؟ بیرته یې ور بند کړ. بلال په بیړه وویل هیله کوم وروره، مین نو چیرې په ست وي؟ ځوان بیرته له وره سر راوباسي. ویې ویل راځه دننه. بلال دننه ورغلی. ځوان ور بند کړ. بلال وویل وروره دروازه خلاصه پرېږده، وروره باران نه وینې، اوبه دننه راځي. هیله کوم هلته یو څوک موټر کې یوازې دی، غواړم پام مې وي ورته. ځوان دروازه خلاصه کړه. په خندا یې وویل معشوقه دې ده؟ بلال ورو وویل هو. ډېر قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، وروستی باران ناول دوهمه برخه هم دومره وه. تاسو ته ښه شپه، رنګین خوبونه، د خدای په امان.